रमज़ान पैकेज रिलीफ मिलीफ नहीं दिया हुआ है, किसी ने रिलीफ नहीं दिया हुआ है। पठानों को वाले भी? पठान को रिलीफ देने वाला सिर्फ कितना मरीम नवाज कर दिन खुशहाल है ना 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 वाले महंगाई ډیره ده और ټول کارونه مطلب دا سختې نه ده مریم نواز د دې سره بالکل سو خوشاله ده نه ځکه 10 लाख خلک دی بے روزګار کړي دي په نن سبا دور حکومت کې अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तासो गोरे बसिन खबर जो मिस्तास हो से दिसान इन मुंग रागली आजी कैम के रागली दिलता हलक ढेर परेशानी दी दा रमजान में आते दा हलक बीच दा अर्जानी शिविदा सुख बीच गरानी शिविदा दा रमजान में आते देखी टोल ना हादा दे के अर्जानी रावड़ी हलक और दा मुंगा पंजाब हुकूमत रिक्वेस्ट है कि अर्जानी रावड़ी राजाई दी बारे के हल्के पोस्ट को जी पंजाब हुकूमत ना 100% होशियार है राजाई मासरा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सिंगे خیر سنوم دیتا سو زما ګل ګل भाई دا وایا کې د مریم نواز کارکردګي سم خوشاله تاسو یاره د مریم نواز سکه دې چې موږ پښتانه په جنت کې خوشاله نه یو ولی پاکستان خو لا جدا خبره را دا ګوره نه د حالات ګوره نه د څه حالات جوړ کړي یوازې دا نه چې صرف لکه مطلب ز یا موږ پښتانه یو د دې پنجابیانو نم ته پوسوکا د دې سره بالکل سو خوشاله ده نه ځکه 10 लाख خلک دی بے روزګار کړي دي په نن سبا دور حکومت کې نو بیا تخپل سوچ کوي چې د دې سره خوشاله خلک ډیر دي که یو سړی د فیملی ممبري داغه ټول دارو مدار یار لې لګولي هغه په فوټبال باندې مزدوري کوي ټول داغه چې کم سیستم دی د کور د چولې چلیدلو هغه ټول داغه سره ده نو توس تخپل اندازه لګاو چې یو سړی نه ته لکه مطلب هغه کاروبار روزګار چیناوي داغه ټول فیملی چې کومه هغه لکه مطلب پریشانه کې نو بیا خپل سوچ کوره دی د دې نسب مستقبل شته د خلکو او دا غلدي او غلبي او دا غشانه مغلب مړ کېږي مریم نواز ما خلکو لټیر ریلیف هلکې ده د سشری له په ور کړه کورونا ورکړي دي کورونا ور کړی دا خو لګیږي د خلینو دا غیر روزګار چیناوي دا کورونا ور کوي دا کورونا ور کول ولا بل ریلیف ورکړي دي بل ریلیف بل سشری له په ور کوم بلینو باندې ټیکس دی هغه ریلیف دا سره لیپ ورکې 5 روپیو نړ ګران کې 50 پیسې رقم کې داري دي تر لیپ وای دا خو پاکستانی عوام دي دا بده خبرو باندې دا نه پويږي اوس په بار ملکونو کې کم سړی ټیکس ورکې هغه په خوشي باندې هغه شیخلی اوس د دې ځګن کې نه کم شی امپورټ لاړ شي بار ملکونو ته لاړ شي هغه په خوشي باندې هغه شیخلی هغه کې یاره دې باندې 10 روپیا یا 5 روپیا ټیکس دی هغه خوشي باندې ادا کوي هغه وایي چې مطلب کدا 10 روپیا ټیکس یا 5 روپیا ټیکس زمونږ نه لاړ شي دا بیرته په مونږ باندې لګي اوس که د بار نه کم یو شی امپورټ شي دلته راشي پاکستان ته راشي نو هغه کومنګ اخلو زمونږ زړه ته نقصان نشي که په هغه 10 روپۍ ټیکس دی که په هغه 50 روپۍ ټیکس دی لکه هغه په مونږ باندې نه لګي هغه دا دعوا کوي چې ما ډیر ارزاني کړی دی ریلیف پیکیج اګر رمضان کې خدا دې وخی کنه یار سي ریلیف ور کړی دی یار رمضان پیکیج ور کړی بل شي ور کړی بل شي دا اوس بازارونو ته لاړ شي بل ورځ د نن 15 ورځې مخکې خبره ده هلته زغه کجوره اخیستله تللی مال ته په 300 روپۍ باندې کیلو په 16000 روپۍ باندې هغه دکاندار ماته وایي هغه هم پښتون وایي یاره دا په 16000 من دی بل ورځ چې لاړم د هغې نه مې ته اخیستو هغه وایي دا په 500 وایي اوس په 20000 روپۍ باندې من دی ستاسو خیال سره ارزاني راغلی دی ګراني ارزاني مرزاني نشته دا صرف د خلکو دنیا له یو رنګ ورکوي دا د خلکو له په سترګو کې مطلب هغه زموږ پښتانه وایي سترګو کې خاوره اچولو والا قصه ده دلته یو شی دلته د دې ریلیف د دې سره ریلیف دی د 10 ورځې مخکې 10 روپۍ شی ګران کی او 10 ورځې بعد هغه بیا 2 پیسې یا 2 روپۍ یا 1.5 روپۍ رقم کې دا ریلیف ورکول دي د باندې خو د عوام هم پوهېږي خو لکه مطلب دا دی چې عوامو کې هغه جس نشته بالکل د دې بس تاسو د حکومت باره کې څه پیغام ورکوي دیتا دا حکومت د سٹارټ نه ناکام دی د شروع نه ناکام دی او دا ناکام به دا سلیکټ حکومت دی پوهېږي که نه خبره باندې لکه دا اوس لکه د عوامو منتخب حکومت دا نه دی اوس 17 سیټونو والا راځي هغه زموږ وزیر اعظم جوړېږي او د 17 سیټونو په خپله بایي علاقه باندې یو سړی خپل سیټ بیلي او بیا هغه راځي هغه زموږ صدر وزیر اعلی د صوبې وزیر اعلی جوړېږي لکه دې نو دې باندې کومنټس کول هم په دې روزه کې مشکل لګا چې دا بیا کوم حکومت راشي د ارزاني راوړي کوم حکومت ارزاني راوړي ان شاء الله مو خو دعاګانې ډېرې کوو خان صاحب به بیا راځي او که بیا چېرته پښتنو په پاکستان کې په سکون باندې وخت تېر کړی نو هغه صرف 4 کاله تېر کړي دورې حکومت د خان صاحب کې
صحیح ده مهربان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر دی الحمدلله څه نوم دی حیات الله آیت الله بھائی تاسو ماته دی وایه اولنی سوال دا دی چې مریم نواز کارکردنی تاسو خوشحاله یې و بس خوشحاله می و خوشحاله یم نه ځکه چې دلته ډېره سختي راخیستې او د غیر اخیستې په پنجاب کې د خلکو نه مکانونه ورانولو ریړۍ ته دغه کړلې نو ځینې باندې صحیح کار کړی او د پروډونو کې ځینې باندې صحیح کار کړی هم نه ځکه چې دې کې غریب خلک هم و دغه هم پکې و که نه د خلکو ډېر کارونه خراب کړل او په ځینې وایسته خو صحیح کار دا وکړو چې بس د ملک ترقي ده او ښایسته والی پکې راځي دغه پکې راځي او په ځینې کار باندې ډېره غلطي کړې وه چې غریبانان خلک و د خلکو روزي روټي خراب کړې ده تاوانونه یې وله وکړله د خلکو په ځایونو باندې روپۍ ورکړې او هغو ته دې وویل او بس نه ورسره نه ښه وکړل او نه ورسره نور څه بد وکړل او نه ورله چې شی ورکړل او ارزاني څومره پرسنټ راغلی دی ارزاني خو پکې راغلی هم ده ډېره شته هم نه دی او ډېره دغه هم نه ده کلی که نه ارزاني خو ده خو زه پورته بس په دې وایسته پسې دا ارزاني صحیح ده لږه که نه اوس رمضان میاشت دی هغې کې هغې کوم د ریلیف پیکیج څه راکړي دي نه هېڅ هم نه دي دغه کلي خلک خو ډېر ریلیفونه راکړي دي یاره په دې سایډ باندې خو موږ ته څه دغه نه ده کلی هغوی ټول منډیانو کې چې کوم د کجورو پیاز ټماټر دا څیزونه ارزان کړي دي یا هغه محلو والا له به دغه کوي که نه خو چې دلته کوم د مسافرانه خلک دی که نه دیو سره به څه دغه نه کلی دې نه نیو خبر او نور خو محلو والا سره دیو سره به څه تعاون معاون کلی او تاسو څه پیغام دی هغه ته نور څه شی کول پکار دی زموږ ته دا پیغام دی چې دا کم مسافرانه خلک دی دا لږ په ارام پرېږدي دا د ریړو مزدورکار خلک دی دا لږ په ارام پرېږدي یو د کارپوریشن والا دا تنګول کوي دی ته دغه وکړي چې دا لږ په خپل کنټرول کې وساتي او دا لږ کښېنوي صحیح ده مهربان السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه یې خیر ده شکر څه نوم دی ما اسد نوم ده اسد بھائی دا وایا اولنی سوال دا دی چې د مریم نواز کارکردنی خوشحاله تاسو یاره د مریم نواز کارکردګۍ نه موږ څه خوشحاله شو روزانه دلته بار سختي توارو کمیټۍ والا راځي تنګی ما اپریشن یې کوي دلته روجه په خوله ولاړې اوس هم رانه ایستلي داري په ګلۍ کې مو درولي دي هوا اورېدله نو مطلب د زده چې حلال روزۍ ته هم نه پرېږدي هوا اورېدله دا ټول کارونه مطلب دا سختۍ نه دا د مریم نواز د وجې کېږي هغو مهنګایي کړې ده که نه مهنګایي هم بس کم دی په خپل فیصد باندې اوس هم د تاوا اورېدله څوک وایي چې مهنګایي کمه کړې ده تاوا اورېدله خلک خو ډېر ارزاني راغلی ده به د روجه کې وادرېد وګوره هغه کم شی به چې په سنګل په یو په دوه ریټ میلاوه ده اوس چې کم دی په تریپل او په څلور ریټ باندې چې کم دی میلاویږي تاوره په ډبل ریټ باندې میلاویږي دا بیا خلک ولې وایي چې دا ارزاني راغلی ده ورزانی راځي چې کم دی صرف د عمران خان سره راځي تاوا اورېده واحد چې کم دی هغه یو لیډر دی کم چې کم دی د پاکستان جوړی تاوا اورېدله کم چې د پاکستان دا مستقبل جوړی هغه سړی چې کم دی دیو جیل ته چلی دی به جیل نه تورو تنبو نه شاته کړی دی تاوا عمران خان نه علاوه څوک ارزاني راوړي عمران خان نه علاوه بس چې کم دی ګنډاپور هم صحیح دی دا بیرسټر ګوهر چې کم دی اوس چې کم دغه دی چیرمین دی تاوا اورېدله هغه هم صحیح دی خو چې عمران خان آزاد شي نو ښه به یې تاوا اورېده دا روانۍ چې کوم حکومت د هغې لپاره څه پیغام ورکوي بس هغو ته زما دا پیغام دی تاوا اورېدل مزدور طبقو ته چې مزدور کومه طبقه چې تاوا اورېدله دا د چې کوم دی تنګۍ نه به دی د سختۍ نه کوي تاوا اورېدی راشي کمیټۍ والا ریړۍ اوچته کي مال په روډ باندې ګزار کي تاوا اورېده صحیح ده دغه غریب بچی چې کوم دی ماښام له 1500 روپۍ دیړي برابر دی د ته ریړۍ اوچته کي تاوا اورېدې ویسي نو مطلب چې کوم دی هغه په څه شي باندې روزي برابره کړي تاوا مریم نواز بی چې کوم دا دلته پښتنیان دي هغه پنجابیان ټول لما ریلیف ورکړي دي رمضان پیکیج रिलीफ मिलीफ नहीं दिया हुआ है किसी ने रिलीफ नहीं दिया हुआ है पठानों को पठान वो रिलीफ देने वाला सिर्फ इमरान खान है वो जब बाहर आ जाएगा तो वो रिलीफ देगा वर के साथ हमारा कोई ताल्लुक मालूम इमरान खान ड्रेनिंग काल पहले چې حکومت کړی ده هغه ریلیف ورکړي د خلکو ته ډیر ریلیف ورکړی ده پاکه چې کم دی زمونږ عزت د هغه حکومت کې تاوا تاسو له څه شي ورکړی د عمران خان نو عمران خان موږ له دا راکړي چې دلته په دې مارکیټ باندې سختی نه وه تاوا اورېدل صحیح ده یوه بله دا چې کوم دی پولیسو مولسو را پکړ د کړ ارزاني څومره وغه حکومت کې پیسې پیسې باندې بس ارزاني چې کوم دی د هغه په وخت کې ارزاني و تاوا اورېدل هر شی ارزانو کاروبارونه هم صحیح و تاوا اورېدل صحیح د خلکو به سوداګان هم کولې اوس چې دی
نون لیگ حکومت راغلی دی زمونږ دا بوټان هم نه خرڅېږي دا هم چې کوم دی دا خوان ارزان ګران نازي ته واورېده صحیح دی به ډبل ریټ نو مطلب چې کوم دی چرته خلک اخلي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ خیر دی. الحمدلله. څه نوم دی؟ اسرار خان. اسرار بھائی کوم ځای کې اوسېږي؟ دلته دی جی کیم کې. لاهور کې؟ لاهور. اولنی سوال ما د استاد لپاره دا دی چې دا مریم نواز کارکردنې خوشحاله یې؟ نه نه نه. ولې؟ مهنګایي ډېره ده. مهنګایي کړې ده؟ مهنګایي ډېره ده. څومره پرسنټ مهنګایي کړې ده؟ بس 100 کې 90% مهنګایي ده. ټول خلک پریشانه دي. بیلونه ډېر دي هر شی چې شي د پوست کې روزه را روانه ده خلک ارزانه یو دلته مهنګایي ورځ ته ورځ زیاتېږي. روزه کې څه ریلیف ورکړې ده؟ نه 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 یو شی نشته. خلک خو ډېر ریلیف ورکړې ده. هیڅ سم نشته دروغ دي. دا مهنګایي څوک کموي؟ دا به عمران خان کموي نو. څومره پرسنټ کموي تاسو لسې؟ هغه 100% به کموي. هغه د غریبو دی نور خو څوک نشته پاکستان کې. مریم نواز بھی دا کورونه راکو خلکو ته دا بجلی بل ریلیفونه راکو دا ډول د اختیار ده. دروغ وای دروغ هیڅ شی نشته. واسه خبرې دی ور تاسو لسې ریلیف ورکړې ده؟ نن له هیڅ شی هم نه راکوي. غریبانان تنګي د کمیټۍ والا ریړۍ اوچتایي یو ریړۍ په 15000 روپۍ ده هغه ول نه ورکوي صحیح ده به ته واپس ماتایي نو غریبانان څه وکړي اخر څه پیغام ورکوي مریم نواز ته؟ بس چې به د غریبانو لږ رحم وکړي بس نو دغه پیغام دی. نور جهنم یې ځای دی نور او نور غریبانو باندې رحم وکوي. سلام. جی ناظرین تاسو حل کې رائے واوردل خلک وی چې ګرانی ډېر ده څوک وی چې ارزانی ډېر ده. سی ایم پنجاب دعوه کوي چې ما ارزانی راوړې ده خلکو ته ریلیف راکړې ده رمضان پیکج ورکړي دي او بیلونو کې پیکج ورکړي دي. دا خلک وی چې نه داسې نه دی دا ډېر ګرانی ده. تاسو کمنټ سیکشن ما ته ضرور رائے تاسو څه رائے دی دا ګرانی راوړې دي کې ارزانی دی. دې سره خپل میزبان ادریس خان لا اجازه ورکوي. الله نیکبخت.